عبادت د الله کې اول شرک دی چې سړی راولګي د الله په عبادت کې غیر الله شریک مثلا روزه د غیر الله په نامه باندې نیسي زکات د غیر الله په نامه دغه د وجه نه ور کوي مونږ غیر الله ته کوي سجده طاعت د غیر الله کوي یریږي چې ورسره محبت هم کوي دا ټول داسې کارونه دي چې سړی د لا اله الا الله لاندې زندګۍ نه وباسي چې سړی راولګي دا عقیده ولرله چې د الله نه ما سوا فلانکې بابا په غیب باندې پوهېږي د اسبابونه علاوه کومک هم کولی شي سره دی چې مړ دی قبر له تللی دی په یاره کولی شي کومک ته وګوره لوی ځوان شیخ عبدالقادر جیلاني پیراني پیر ورته وایي د ټولو پیرانو پیر دی وایي او هغې د 40 کالو غرقه بېړۍ بېرته بچ کړله راویستله د ده لا اله الا الله کلمه ختمه شوه او دا زموږ په دې مسلمانانو وروڼو کې شته په دې افغانستان کې وجود لري چې د زیارتونو نه په دغه طریقه باندې تمع لري چې دا زما اواز اوري خبر ته سوچ کوئ دا زما اواز اوري دا زما کومک کولی شي اگر چې اوس لاس نشته خاورې شوی دی اگر چې غوږ نشته خاورې شوی دی اگر چې سترګې نشته چنجو خوړلې دي خاورې شوي دي اگر چې خوله یې نشته دی خاورو نه ډکه ده نن سبا پرته ده او نور سوچونه ورسره ملګري کې خو بیا هم وایي چې دا کمال والا دی موږ سره خیر هم کولی شي بچی هم راکولی شي لور هم راکولی شي او زما اواز هم اوري او ما ویني هم او ما پېژني هم او دا عقیدې ورسره ملګري کوي د دې شخص لا اله الا الله اعتبار نه لري دا تمنا کوي چې لا اله الا الله مې ویلې ده او قیامت به پاتې کېږم او جنت ته ولاړ شم د دې وجې نه زموږ د دې خلکو دا عقیده ده کنجش نشي نه د بار خبر مرده بېدانه د ما دانه کله چې چرچڼه په خبر باندې کېني نو مړی پېژني چې دا چرچڼه نر دی که ښځه ده دا د دوی عقیده ده زما په ګورونو مونږ وایو چې ښه چې دومره چرچڼه په بڼکو کې ډوبه ویني دا نر دی او که ښځه دا خویندې او دا زنانه دې منع کول پکار دي بیا خو د هغوی پټې نه دي بیا خو هغه مینې نو تاسو څومره د نرانو په مقابله کې زنانه زیارتونه ډېرې ځي دا ته څنګه سړی چې چرچڼه په بڼکو کې ډوبه ویني چې دا نر دی که ښځه ده او د یوې ټوټې تر شا دا ستا زنانه نه ویني نو صحیح عقیده دا ده چې مړي علم غیب نه لري څوک نه ویني په دې خبره پوه شئ هېڅوک هم نه ویني او زیارت یې پکار ده سړی دې لاړ شي د یو څو مقاصدو دپاره چې مرګ ته رایاد شي دنیا نه دې مینه کټ شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل راشي او مړي ته دعا وکړلی شي دا څلور ښایسته صورته پکې دي زموږ دې لپاره کړل پکار دي مرګ ته یاد شي دنیا نه دې مینه کټ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله قبرونو ته تللی دی د عبرت د هغه سره دپاره د هغه په سنتو باندې سړی عمل وکړي د رسول الله سنت ژوندی کړي او مړي ته دعا وکړي دا څوک دي من المؤمنین والمسلمین د مؤمنانو او د مسلمانانو نه په کافر زموږ سلام نشته تاسو ګورئ ښه دا اسلام دونه خوږ شی دی مړي نه وروسته ستا باندې زما سلام دی په کافر نشته که د مقبره کې چا حق کړی نو زما هغې سره هېڅ کار نشته من المؤمنین والمسلمین زه سلام اچوم په دې کورونو والا باندې من المؤمنین والمسلمین او دارنګې وان ان شاء الله بكم لا يكون مونږ تاسو څخه پیوسته کېدونکي یغفر الله لنا ولکم مونږ ته دې الله بخشش کړه تاسو ته دې وکړي مونږ دا عقیده لرو د مرګ ما باندې راځي او بخشش ته زه محتاج یم ته محتاج یې الله دې تا وبخښي الله دې ما وبخښي څومره ښایسته خبره ده هلته وزیر دعا ورته کوي دې له به نه ځي چې دا زما اواز اوري دې له به نه ځي چې دا ما بخښي دې له به نه ځي چې دا ماله زوی راکوي دې له به نه ځي چې دا ماله فلانکې کار کوي فلانکې کار کوي متصرف واقدار د هر یو شي والله بس بل چا ته دا واقداري نه ده ورکړې نو یو دا خبره زما ورونو قرآن عظیم الشان فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله شرک نه بخښي د شرک نه ښکته ګناهونه الله بخښي په شرک الله نه بخښي شرک د بخښلو طریقه کومه وه ده چې الله یې نه بخښي نو کله بخښي چې ته توبه وباسې په خپل ژوند کې مخکې د نظر روح نه چې روح دنه نه یې وتلی او وخت د غرغرې د باندې نه یې راغلی ته ووایي چې یا الله زما د هر یو شرک نه توبه ده توبه به وباسي که د شرک نه توبه نه ایستلې او مړ شولې نو الله یغفر ان یشرک به اوس یې نه بخښي اوس به اور لځي ابدا خالدا مخلدا اور به لاړ شي د یهودي او د نصراني په شان به همیشه پروت وي نو سړی د لا اله الا الله دې ویلې وه لا اله الا الله دې ویلې وه تبه برباد شي نو پته ولګېدله دا لا اله الا الله څه شی ختموي شرک کول لکه څنګه چې شرک او کفر په لا اله الا الله ختمېږي یو یهودي دی نصراني دی مجوسي دی مشرک دی بل څوک دی او راغی عمر به پلار کافر مور کافر نیا او نیکه کافر داسې پسې ورځه محمد عربي باندې ایمان راوړی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دین وروسته به اسلام او د ایمان کې پاتې شو دا لا اله الا الله راغله تهدم مکان قبلها مخکې ټول شیان ختم کړل دغه شان چې لا اله الا الله باندې ته ملبوس وي او په جامه د لا اله الا الله اغوستې وه د اسلام زغره دې اغوستې وه او ناڅه پکې د لا اله الا الله مقابله کې دې ته شرک او کفر دې وکړل د لا اله الا الله ته درهم بند هم کړل دا دغه شی د زمونو اولنی مثال مې دماغ لا شوي لکه څنګه چې په لا اله الا الله کفر ختمېږي نو وجود د لا اله الا الله بېرته په کفر ختمېږي چې سړی کفر وکړي شرک وکړي الله سره برخدار نه قرآن فرمایي زمونو انه من یشرک بالله هغه چا چې الله سره برخدار جوړ فقد حرم الله عليه الجنه الله به جنت حرام کړ ومأواه النار او زید ورتلو د هغې اور دی وما للظالمین من انصار داسې مشرکانو ظالمانو دپاره بیا دغه وخت کې څوک امدادي نه شي که سړی وایي چې پلار به مې خلاص کړي نو پلار یې نه شي خلاصولی که سړی وایي نیکه به مې خلاص کړي نیکه یې نه شي خلاصولی که سړی وایي مړه دومره ډېر پیغمبران دي هغه مې خلاص کړي مشرک سړی چې د شرک توبه نه ده کړې پیغمبر یې نه خلاصوي دا د الله هم دښمن دی د پیغمبر هم دښمن دی او د عامو مؤمنانو دښمن دی وما للظالمین من انصار د ظالمانو دپاره څوک امدادي نه شته نو د دې وجې زما وروڼو مړو ته به استغاثې فریادونه نه کوو نظرونه به نه کوو د هغوی په نومونه به ذبح نه کوو هلته کې به طعامونه نه وړو هلته به ډوډۍ موډۍ نه پخوو هلته به دیګونه نه پخوو هلته به دا بورې مورې نه اچوو هلته به مالګې نه اچوو هلته به دا وړې وړې وریجې نه اچوو په زیارتونو باندې به دا شیان نه غوړوو په هغې به شالونه نه اچوو زما وروڼو په هغې باندې به مات بنګړي او شیشې او درورقې نه اچوو دا د دې ټولو هغه طریقونه چې زما ستاسو د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې نه وو د صحابه کرامو په زندګۍ کې نه وو د ائمه اربعو په زندګۍ کې نه وو د دې نه به ځان وإذ قلنا للملائكة شكل من غيره ملائكة لرا اسجدوا لآدم سجدوا وکړه آدم علیه السلام لا سجده معنا تندې پسمه کې خودل انحناء معنا سر کته کول دا د الله سبحانه وتعالى جایز نه دي صحابه ویل یا رسول الله مونږ چې کله دیو بل سره مخامخ کیږو نه انحناء کوو د سلمې په وخت کې نبی ویل نه بکوي دا په دې کې آدم علیه السلام سجده کوم سجده د عبادت دا نه ده د عبادت سجده الله نه ثواب چل نه روا دي ته ویل چې سجده اکرام تعظیم سو به نفس انحناء وسره کته کی
اوس کې دې شي ګونی شي کې ابن کثیر او قشان شربینی لیکي فلما جاء الاسلام بتر ذلك بالسلام اسلام چې راغی دار څخه ختم کړ سجدي مجلس اوس نشته نه انحناء سو کوئی ادم کې د علامه معنا د اله ده الله له سجده کوي خو لیکن ادم په قبله وګرځي دا څه کمال نه دی دغه د ادم څخه اکرام دی په وخت کې سجده اکرام دا جایز و زمون په وخت کې اوس نشته نبی صلی الله علیه وسلم ته منع کړی دغه بلا سونه مشي کول او د سر بدن مشي کول کې مشي کول نبی صلی الله علیه وسلم داغه سر عائشه رضی الله عنها خپل کړو مشي کړو نبی صلی الله علیه وسلم د جعفر صاحب سره تندې مشي کړو د عثمان ابن مسعود تندې مشي کړو ډېر زیرو ابو بکر د نبی صلی الله علیه وسلم تندې مشي کړو عبد الله بن عمر د نبی صلی الله علیه وسلم لاسونه مشي کړو ابو عبیده بن جراح د عمر بن الخطاب لاسونه مشي کړو چې کله لاړو شام لا او سید رضی الله عنه چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم ته مشي کړو څخه خلک د نبی صلی الله علیه وسلم کې مشي کړو اي مشي کول د پوښتنه کنه یو قول چې د عمل دی يهودو فهم بدی کې انحناء راځي سره کده کول دا ناروا دریم دا روایت په سند کې وزنانه د ام ابان لیم په کلام کړی چې دا ناروا مجهوله ده لاس مشي کول بجایزي خودري شرطونه باندې یو دا چې سره کده کول باندې همیشه عادت بنئ او مصابحه باندې تر کېږي ځکه حدیث کې راځي چې کله مسلمان د مسلمان سره لاس یوځي لا پرې کې ان شاء الله د دوه ګناهونه معاف څومره لوی مسله ده دا هغه چې لا اله الا الله نه معتبره چې د عقیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې په مقابله کې د بل چا طریقه غوړه ده څه دين الاسلام د محمد عربي صلی الله علیه وسلم او د ټولو انبیاء لاره ده صحیح ده ان الدين عند الله الاسلام صحیح شو اوس یې سره راولګیدو وایي مړه د نصرانیت خشه ده چې مثال درکړم د يهودیت خشه ده د شیعیت خشه ده د بوذیت خشه ده باطل پرست عقیده دي خلک دا پلانکې عقیده خلک پلانکې خدا یا نن سبا سره راولګیدو مړه څه موږ مسلمانان ټول خلک مسلمانان دي يهودي مسلمان دي نصراني مسلمان دي شیعه مسلمان دي او دا او ته سني مسلمان یا شیعه مسلمان دا غلطی دي زمونږ ان الدين عند الله الاسلام دا الله پرې دین شی زمونږ یو دی هغه الاسلام دی بس ومن يبتغي غير الاسلام دينا څوک چې اسلام نه مسوا بل دین طلبي بل یو دین په روان شو د اسلام په نوم په مقابله کې بل کړه په روان شو د قران او د حدیث په کړنی مقابله کې د دوی قانون په مقابله کې بل قانون په روان شو الله يقبل منه جربت قبول نشي لا في الدنيا ولا في الاخره لا في الحياه ولا في الممات لا الدنيا ولا الاخره نه په ژوند نه په مرګ نه هیڅ څه قبول نشي الله دې نه خبرې زمونږ اسلام دې دین دی مکمل کامل دی او د سینې چې اسلام دې دین شکش کې بل شي دین نه دا د الله خو خبر دی بس مسله خلاصه د الله په خوخه ده الله پورا کړی دی نوم ول اسلامي خبره ده درې خبرې شي دا چې په خوخه انتخاب دی د الله په انتخاب ورته د اسلام دین دا نوم چې ورته دی الله کامل کړی چاره الله رب العزت خبره خلاصه ده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدي او د طریقې په مقابله کې راوړي شریعت په مقابله کې چې چا د عقیده وا چې ما سوا محمد عربینا بل چا عقیده خپل او کامله ده دا انسان کافر دی الله دې موږ تاسو ساتي مثلا یو قانون کافر راوخلي چې دا ډیر خیر دی دا کوم قانون وځي کی هغه کې به امت ډیر خیر په نسبت هغه قانون چې محمد عربي پیش کړل امت دا انسان دی کافر زمورونو از موږ تاسو سره ډوډۍ په حرام دي الله دې ماته هدایت وکړي ټول مسلمانانو ته الله هدایت وکړي رب دې بدن ساتو ان شاء الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیار ویژگی‌های زیبا داشت عقیده توحید خیلی زیاد سختگیر و متوجه و دقیق دوم در تطبیق حدود الله و شریعت جاری کردن نظام اسلامی حتی می‌فرماید که در کشوری که 100% حدود الله موافق با قرآن و سنت و روش صحابه که در تأخیر و تقدیم هیچ نباشد اگر جاری نشد مردم باید نماز جمعه نخوانند گفتن امام صاحب نماز جمعه فرض الله متعال است ولی کسی اجازه نداره منع کنه شما چرا مردم از نماز جمعه منع میکنید گفت در مورد حدود الله 500 باید است اگر مردم به این 40-50 سال فرض عمل نمیکنند منکر یعنی حدود الله میباشد نظام حدود الله رو نمیپذیرد نفس و عقل و فکر خود به نظام حدود الله تسلیم نمیکنند اینو برای مسلمان نیست پس اگر مسلمان ها نمازهای 5 وقت میخونن و نماز جمعه رو میخونن اینا تعهد بدن از این جمعه تا جمعه بعدی هر گناهی که از دست و پا و چشم و زبان ما سر میزنن که او ارتباط به حدود الله داره و تطبیق حدود و قصاص داره نمی مردم بیاین خود به شریعت تسلیم کنن که حدود بپذیرن اگر نمیپذیرن به کسی که حدود نمیپذیره و 500 باید خود مخالفت از روز 150 بار نماز جمعه بخونه یک ذره عبادتش قبول نشه مسلمان نیست این فکر و عقیده و سیاست و نظام سیاسی ابو حنیفه رحمه الله امروز بسیار کسا خود به نماز و روزه و عبادت نسبت میکنن اونا ما حنیفیستیم جانی ما رو به رسمیت نشناسه کافران چی بخوریم رازق اول
اون نداره راضی به دوم جامعه بین الملل شد. اگه پاکستان طاغوت از ما ناراض چطور میشه؟ اگه ایران طاغوت از ما ناراض چطور میشه؟ اینا در حقیقت هندوهای امام ابو حنیفه هستند، مسیحی‌ها و کاتولیک‌های امام ابو حنیفه هستند. اگر امام ابو حنیفه رحمة الله علیه زنده بشه اول اینا رو زیر شمشیر مردار می‌کنه. چرا که اون عقیده نداشت. حتی به خلافتی که در وقتش بود برای خلیفه مسلمان بود که تو سنت صحابه رو جلوه رو کرد. اون بس هم تو اعتراض بود. در همین طور یک نظام که سنت صحابه رو کمی تأخیر و تقدیم کنه من قاضی نمی‌باشم. امروز که مردم آیات مطلق قبول نمی‌کنن، جهاد و قتال و براءت و بیزاری و کفار نفر می‌کنن در کل بزرگ دنیا وعده می‌کنن که امنیت می‌گیره. ما هیچ کس اجازه نمی‌دیم برای شما بچه. اینا حقیقت در عقیده امام ابو حنیفه چی میشه؟ چی حساب میشه؟